اوس راځو یو څو نصیحتونو ده چې د اختتامي نصیحتونه دي. د روژې دا مبارکه میاشت دا خپل عادت په شان زر راشي او زر لاړه شي، سړی به پوه نه شي. نو دا اوس وګوره، پرون موږ روژه راله او نن دغه دی موږ یې رخصتو روژه سره دغه خوږو ورځو او سره دغه خوږو شپو. دغه دی اوس موږ رخصتو شهر القرآن، قرآن هغه میاشت، د صبر هغه میاشت، د تقوا هغه میاشت، د عزت او د کرم هغه میاشت، د صدقو او د رحمتونو هغه میاشت، د ګناهونو د بخاني هغه میاشت، شهر العتق من النیران، د جهنم نه د ازادېدو هغه میاشت. دغه دی موږ اوس رخصتو. الله اکبر. کیدای شي دا اخرنی مازدیګر یې دی رمضان او دا یو کم دېرشمه شي او دې نه تعجبه ویمه کیدای شي دا ستا د ژوند اخرنی روژه یي، د ورځې اخرنی یي. کیدای شي د نور ډوبېدو سره کیدای شي او شوي دي داسې، کیدای شي دې نور ډوبېدو سره نن بیا ستا په ژوند کې دا ورځ رانه شي. دع البكاء على الأطلال والدار واذكر لمن بان من خل ومن جاري. شاعر وی پرېږده جړاګانې په دې کورونو او بنګلو په دنیا پسې چې سړی جدا شي د خوږ ملګري نه، یو سړی جدا شي د ګاونډي نه، د سوچ خبره ده. وذر الدموع نحيبا وابكي من أسف على فراق ليال ذات أنوار. الله أكبر. اوخکې وی په دې توی کا، په دې خبره اوخکې توی کا، وجاړه غمجن شه على فراق ليال ذات أنوار، چې هغه شپې دنه جدا شو چې هغه رڼا کوونکې شپې پای کې به رڼا وه. على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. په هغه شپو پسې چې هغه د روژې شپې وي، په هغې کې به ګناهونه زموږ نه ریجېدو، په هغه شپو پسې وجاړه، دنیا پرېږده. څه ښایسته وخت ووایي چې موږ به یو ځای وو، منا المصلي ومنا القانت القاهري. الله اکبر. ښایسته ورځې وي، موږ ټول به یو ځای وو، منځونه به م کول، څوک به په تراوو ولاړو، چا به د قرآن تلاوت کوو، چا به ذکر او اذکار کول، چا به درسونه کول، چا به اعتکافونه کول، چا به روژه ماتې تیارو، چا به پیشمنۍ تیارو، چا به غریبانو له صدقې ورکولې، چا به زکاتونه ورکول، او چا به څه عبادت او چا به څه کوو، خو ټول خلک په عبادت کې لګیا وو. نن هغه میاشت روانه ده، رمضان خپله خیمه کولو کړې ده، او د خیمې چې کومې ستنې چې په هغې باندې خیمه ودرېږي، هغه ستنې کولو کړي د غوسې پې را جمع کوي. بس صرف دا خیمه رانغاړي، دا خپل سامان تړي، نور سامان یې را جمع کړی خو تړي بندی یې، بس دغې ته انتظار دی. او دا راته ووایم رمضان زموږ نه روان دی، سره د هغه اعمالو چې موږ کړي دي هغه هم د ځان سره وړي. اوس دا راته ووایم دغه اوس ستا خوښه ده او ستا خپل کار دی، او تا ته به پته چې رمضان څه وړي الله خواته، تا ته پته ده. زه ستا د حال نه یم خبر، ته زما د حال نه خبر، خو دومره ده چې رمضان زموږ رپورټ د ځان سره وړي. دا میاشت روانه ده که نه، خو دا به د هر څه وړي د اعمال، او جمع کېږي د اعمال، درج کېږي دا رپورټ. او الله څه وایي په سورة آل عمران کې، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. هغه ورځ چې وبمومي هر نفس هغه عمل چې کړی دی، که خیر دی او که شر دی، هغه قیامت په ورځ میلاویږي.
ځکه حدیث کې راځي چې یا عبادي انما هي اعمالکم احصیها لکم، الله وی ای بندګانو دغه ستاسو اعمال دي، ګورې زه ستاسو لپاره شماروم، بیا بدله زه د دې هغه بدله در کومه. فمن وجد خیرا فلیحمد الله ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه. الله وی که چا خیر ومومو نو د الله شکر دی ادا کی، او که چا د هغې نه علاوه څه ومومو شر وموندو نو خپل ځان دې ملامته کوي، ځکه چې الله چا سره زیاتې نه کوي، خو دا چې تا ته شر میلاو شو خو هم ستا د اعمالو بدله به نه. رمضان یو بازارو لګېدلی و، هغه بازار ختم شو. هغه بازار کې که چا ګټله جو ګټلې ده، او چې چا بیلله جو بیللې ده. الله اکبر. چا ګټله وی ګټله، او چا چې بیلله هغه وبیلله. او که چا ښه کړي نو د الله شکر دې وباسي، او دا دعاګانې دې غواړي چې یا الله قبوله کړه زما د میاشت. او که چا نه کوتاهي شوي نو هغه دې توبه وباسي الله ته، ځکه چې عذر دا د مرګ نه مخکې مقبول دی، او د الله هغه خلک خوښ دي چې هغوی توبې وباسي او الله ته واپس کېږي. رمضان په دې میاشت کې او دې په دې تېرېدو کې زموږ دپاره عبرتونه دي چې د اوسه پورې د نږدې وخته پورې موږ دا خوشحالیانې وې روژه ده او روژه راله او روژه ده او روژه راله، نن دغه روانه ده. لوی درس او عبرت ګوره دا راته ووایم او دې ته سوچ وکړئ، ستا د ژوند نه ګوره یوه میاشت کمه شوه. تا ته دا پته شتي؟ تا دې ته سوچ کړی دی که نه چې یوه میاشت سفر ته د رب العالمین طرف ته وکړو، یو میاشت ته الله ته نږدې شوې. ځکه به امام حسن بصري رحمه الله دا خبره کوله، ابن آدم ای د آدم بچیا انما انت ایام اذا ذهب یومک ذهب بعضک. ای د آدم بچی تر دغه ورځ یو زمانې نه جوړې چې ورځ دې لاړه نو ستا بعض حصه لاړه، ورځ لاړه ستا بعض حصه لاړه، دغه شان به یې ورځ بلکل ختم شي. شاعر وی کنه تمر بنا الايام تترى وانما نساق الى الاجان والعين تنظر. فمنګ باندې د ورځې دغه شان تیریږي، روان یو الى الاجال هغه نیټې طرف ته، والعين تنظر، نساق الى الاجال والعين تنظر. موږ راښکودې کېږو دغه نیټې طرف ته او سترګې ګوري دا هر څه. ډېره ناشنا خبره شاعر کړې ده، ډېره مزداره. فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. ورځې روانې دي نو نه راځي هغه ځواني هغه چې تېره شوې ده، او نه ختمېږي دا بوډاوالی او دا کمزورتیا کومه چې راغلې ده. رمضان میاشت لاړه سره د دې چې زما او ستا د ژوند نه ژوند کم شو، الله ته موږ نږدې شو. رمضان میاشت هغه میدانو د مقابلې دپاره د نیکانو په منځ کې. خو دا راته ووایم چې بعض کسان روژه لا ختمه شوي نه او د اختر د اعلان لا شوی نه، او دی د باغ نه اکدم شړې ته وځي، د هدایت نه ګمراهۍ ته واوړي، د خوشبختۍ نه بدبختۍ ته واوړي. الله اکبر. لا اعلان شوی نه، حالات دومره زر بدل شي، دومره زر حالات بدل شي چې ته به حیران شي. او ځکه تا ته دا ووایم چې دوه قسمه خلک دي په دې روژه کې، دوه قسمه خلک دي. یو هغه قسم دی چې ښه کوشش یې کړی دی په رمضان کې، او زما دې خبرې ته به ډېر په غور سره غوږ کېږدئ، ډېر په غور سره. یو هغه قسم دی چې ښه محنت او کوشش یې کړی دی په دې میاشت کې. که تا لیدلی دی هر وخت نو یا په سجدو یا په رکوع یا د قرآن تلاوت کو یا جړل، تر دې چې تا ته بعض سلف صالحین هم رایت کړي چې یاره دا خو داسې عبادتونه کوي چې ستا به پې زړه هم سوځېدلی. خو دا بدبخته میاشت لا ختمه شوې نه ده، واپس خپلو ګناهونو ته بیا راواوړېدو. زه حیران یم یو سړی پوره میاشت د قرآن سره تېره کړي، پوره میاشت د ایمان سره تېره کړي، پوره میاشت د عبادتونو سره تېر کړي او بیا ترې واپس واوړي. الله اکبر. ځکه علما وایي دې خلکو ته ویل کېږي عباد المواسم. دا د موسم بندګان دي. دا د څه بندګان دي؟ دا د موسم بندګان دي. ولې کوم الله چې رمضان کې رب و هغه الله په شوال کې نه دی؟
ولې هغه په شوال کې رب نه رسي. کوم کارونه چې په تا باندې په رمضان کې حرام وو او کومه ګناه چې په رمضان کې ګناه وه همغه ګناه په شوال کې ګناه ده. کوم کار چې په رمضان کې عبادت و هم هغه کار په شوال کې عبادت دی. نو ولې ستا د حالات بدل شو؟ ته خو د موسم سره بدل شوې. رمضان ختم ستا سپینه ټوپۍ لاړه، رمضان ختم ستا تسبیح لاړې، رمضان ختم ګیره دې لرې کړه، رمضان ختم فرض مونځ پاتې شو، رمضان ختم تلاوت دې پرېښه، اوس په قرآن باندې بیا دوړه پرته ده. رمضان ختم درسونه لاړو، رمضان ختم بیانونه لاړو، رمضان ختم بیا ګناهونه شروع شو. یو شاعر ډېره ناشنا خبره کړې ده، صلى المصلي لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. ویو منځ کوونکي منځ کو د خپل څه مطلب د پاره څه شی غوښتو، وی کله چې هغه کار وشو لا صلى ولا صام، نه بیا چا په منځ لیدلی او نه چا په روژه لیدلی. دا څه عبادت شو چې ته یو میاشت په عبادت کې تېره کړې، بیا ترې واوړې. زم د دې څه فایده شوله د میاشتې د عبادت؟ د دې څه فایده شوه؟ بلکې دا خو د یېرې خبره ده چې د دنه د عبادت الله نه دی قبول کړی. ځکه چې د عبادت ته قبلېدو یو نښه علما دا ذکر کوي چې په هغې پسې به ستا حالات ښه شي، ډېر به ښه کېږي، ډېر به ښه کېږي، د مخکې نه به ستا حالات ښه کېږي. او که حالات دې بیا شاته واوړېدو نو دلیل دی په دې باندې چې الله دله د عمل نه دی قبول کړی. دا ډېر د یېرې خبره ده. که ته د الله د عبادت نه او د بندګۍ نه او د هر قسمه اطاعت چې ته د الله کې د هغې نه ته راواوړې د بېدینۍ ته، دا خو ډېره د یېرې خبره، ډېره د یېرې خبره ده. او دویم قسم خلک هغه دي چې څنګه په روژه کې دي، د روژې په انتها کې مقه شان دي، وروسته مقه شان پاتې شي. هغه عبادات صحیح ده چې روژه کې موقع د عباداتو ډېره زیاته و، نو ډېر به یې کول. اوس صحیح ده چې کم کړي دي خو پرېښودي نه دي. هم بعض عبادت خو بلکل نشي پرېښودی. فرض مونځ دا خو فرض دی په روژه کې هم او په غیر روژه کې هم، په جومات کې فرض دی، په روژه کې هم په غیر روژه کې هم. صرف دومره دی چې د شپې مونځ یې لږ کم کو، یا تلاوت یې لږ کم کو، یا درسونه یې لږ کم کړو، ځکه چې هلته روژه کې موقع ډېره وه. هېڅ خبره نه ده، خو په هغه خپله لار باندې مضبوط پاتې شو. او ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي، د الله کم عمل خوښي؟ د الله هغه عمل خوښي چې هغې کې دوامي دوام څه معنی؟ همیشوالی. و این قل، اگر که لږي یو سړی په میاشت کې یو پیر تهجد کوي 60 رکعته، او یو سړی روزانه تهجد کوي 2 رکعته، هره شپه تهجد کوي 2 رکعته، هره شپه تهجد کوي 2 رکعته. د 2 رکعتو والا غوره دی د هغې نه چې 60 رکعته کوي خو په میاشت کې کوي. د هغه نه غوره دی. دویم قسم خلک دا دي، او الله دې موږ په دوی کې راولي چې هغه څنګه چې په روژه کې و د هغې نه بعد مقه شان دي. موږ ختمه کړه د میاشت د صیام او د قیام او د دعا. خو اوس دلته سوال دا دی، الله اکبر، هل قبل منا ذلك؟ دا روژې به زموږ نه قبولې شوي؟ دا ډېر اهم سوال دی. او دې سوال د نیکانو خلکو ملاګانې ماتې کړي دي. الله په قرآن کې د مؤمنانو صفت ذکر کړی، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الله المؤمنان هغه دي چې ورکوي هغه څه چې ما وله ورکړي، خو زړونه یې یره کړي چې دوی به الله ته واپس کړي. عائشه رضی الله عنها تپوس وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. د حدیث امام احمد امام ترمذي راوړی، وی یا رسول الله، دا به هغه کسانی هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، دا به هغه زیناکاري، هغه شراب چې څکي، هغه لاګانې چې کوي د الله نه یېرېږي، هغه دي؟ نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لا یبنة الصدیق، وی د صدیق لور وی دغه نه دي، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. دا وی هغه کسان دي، واورې خدي ته غوږ کېدی، وی ای عایشې، دا هغه کسان دي چې روجې نیسي، منځونه کوي، صدقې ورکوي، او یریږي چې الله به
قبول کی او کنه د هغې د لاسې جاړي، د هغې د لاسې یېرېږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې به کله مانځه ته مخکې کړی شو نو دومره به یې جړل چې بیا به څوک د هغه په تلاوت باندې نه پوهېدو، دومره به یې جړل چې څوک به د هغه په تلاوت نه پوهېدو. سوال دا دی چې ولې به یې دومره جړل؟ دا به یې دې د لاسه جړل چې الله به زما د مونځ قبول کړي او که نه. الله اکبر. او هغه دومره اوچت خلک دي او هغوی ته دا سوچ دی او دا فکر دی چې الله به یې قبول کړي او که نه. او ما ورته داسې مطمئن، داسې خوشحاله، روجه جي لاړه وایي، روجه جي ختمه شوه، خوشحاله دی، قبوله شوې ده وایه که نه. ګوره کله چې یو تجارت موسم ختم شي، په یوزي کې مثال کې موږ دې شوی میله ولګېده، میله د کتاب میله، د لرګو میله، یا د هر شي میله چې ولګېده، میله ولګېده او بیا ختمه شوه. نو بیا څه کوي دا تاجران؟ کینی په خپل دفتر کې او په خپله کمره کې او ځان سره هغه خپل کسان کینی کم چې د سره کار کوي، وی لیسټ راوباسئ موږ څه ګټلي دي او موږ څه بېللي دي. میله خو ختمه شوه خو سم ګټلي سم بېللي تاسو خو ګورئ که نه؟ هغه خو ګرمه ګورمي وه، اوس به پته ولګي. موږ هم یو تجارت اوس ختم کړو ښه، خو دا د آخرت هغه تجارت و. تجارت تنجیکم من عذاب علیم، هغه تجارت چې د آخرت نه عذاب نه خلک بچ کوي، هغه تجارت موږ ختم کړو. راشه اوس خو لږ کینو که نه، لږ بنده کمره کې ځان سره به لږ کینو، تم کښېنه زه به هم کښېنمه، چې ځان سره لږ سوچ وکړې، زه به ځان سره لږ سوچ وکړم موږ څه ګټلي دي په دې تجارت کې او څه هم بېللي دي. دا پوره میاشت موږ تېره کړه، څه فایده موږ وکړه؟ په دې پوره میاشت کې څه موږ ته میلاو شو، څه زموږ نه ورک شو، څه فایده موږ زده کړه؟ زموږ اخلاق بدل شو که نه؟ زموږ عقیده بدله شوې ده که نه؟ ښه شوې ده که نه؟ زموږ اعمال بر روان دي که په کمېدو دي؟ دې ټول خبرو باره کې سوچ پکار دی. نو زه تاسو ته دا وایم، زه تاسو ته دا وایم ای قدرمنو او ای زما زړه ته نږدې مسلمانانو وروڼو او خویندو، د دیندارۍ نه بعد بېدینۍ ته وانه وړئ. ګورئ عرض درته کومه، د دیندارۍ نه بعد بېدینۍ ته وانه وړئ. ګورئ جومات کې مونځونو نه بعد بیا کورونو ته مونځونه وینسئ. ګورئ مونځونو پابندي چې م کوله د هغې نه بعد بې لمانځه نه شئ. ګورئ قرآن هغه تلاوتونه م کول، قرآن پرې نه دی. ګورئ د شپې هغه تهجد پرې نه دی. ګورئ داسې نه چې د شپې د تهجدو په ځای اوس بیا موبایل لوالې او بیا هغه ګناهونو ته واپس شي. نه نه مه واپس کېږي. ګورئ بیا او خپل اعمال مه بربادوه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اے ایمان والو امنید اللہ و امنید اللہ دا رسول. ولا تبطلوا اعمالکم او ما بربادوی عملنا اخپل. اللہ ما بربادوی عملنا اخپل. نظم تفسیم ما بربادوی اخپل عملنا. گوره ما بربادوی اخپل عملنا. عمل بربادول دی ته وایي که نه؟ چې موسم مطابق دی وکړو بیا دې پرېښو او بیا دې ورسره سره سوچ هم نشته چې څه به شي څه به نه شي. د الله نه ویرېږئ، د الله نه ویرېږئ. اوس هم موږ سره الحمدلله موقع شتي او خصوصا دا ټیم نه دی، دا تاسو ډېر د خوشحالۍ خبره ذکر کړم. اوس لږ ساعت بعد به نور ډوبېږي که نه، بانګ به وایي او کېدی شي دا اخرنۍ نورې د رمضان چې ډوب شي، کېدی شي دا اخرنۍ ورځي. تاسو ته یو خوشحالي بیان کړم. یو حدیث کې دا راځي، یو حدیث کې خدای چې الله هر شپه خلک د اور نه آزادوي، بې شماره خلک الله آزادوي، دا خو صحیح ده. خو یو بل حدیث کې دا راځي چې کله دا نور ډوبېږي او اخرنۍ رمضاني یعنې اخرنۍ ورځي، وی الله ملایکو ته وایي چې ای ملایکو نن دومره خلک د اور نه آزاد کړي لکه څومره چې تاسو ټوله میاشت آزاد کړي دي. هسې هم دا روژه ختمېدو واله ده. نو موقع ده زموږ سره وس او خصوصا په دې ټیم کې ښه دعاګانې وغواړئ، الله ته ښه مینت او زاري وکړئ، ښه مینت او زاري الله ته وکړئ، ښه وجاړئ الله ته چې الله موږ آزاد کړي د اور. قرآن هغه تلاوت پرې نه دی، خپل هغه ورد دقه شان ساته، ذکر او اذکار پرې نه دی، تهجد سره عادت شوی هغه پرې نه دی، درسونو سره عادت شوی هغه پرې نه دی. بله ښکلې موقع د شوال د شپږ روجې چې دي، حدیث کې راځي چې چا د شپږ روجې ونیوي د رمضان د میاشت نه بعد
کان کصیام الدهر، لکه دې چې ټول کال روجې ونیوي، ټول کال روجې ونیوي. یو نیکي ګوره په لس ده. دا چې یو میاشت روجې ونیوي، یو میاشت، نو دا شوي لس میاشتې، دا شوي لس میاشتې. اوس ته شپږ روجې ونیسه، دا شوي دوه میاشتې، لکه تا چې ټول کال روجې ونیوي. دې روجو نه ځان محرومه نه کوي. ګورې خپلو ښځو ته مو وایي، خپلو مشرانو ته مو وایي، خپلو ملګرو ته مو وایي. هسې هم د اختر ورځې دي او بیا له اکثر خلک په کورونو کې ناست دي، د حکومت د طرف نه پابندیانې دي، هېڅ مشکل نشته. نو دا روجې ونیسئ او د خپله لار مضبوطه راونیسئ. دا د زړه نه زما تاسو ته یو څو نصیحتونه او امید دی انشاءالله چې تاسو به هم زړه ته کوزوئ. الله سبحانه وتعالی دې دا کمې خبرې چې ما وکړې الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله سبحانه وتعالی دې دا مبارکه میاشت بار بار زموږ په ژوند کې بیا راولي. او الله سبحانه وتعالی دې زموږ روجې قبول کړي. الله دې زموږ تراویح قبول کړي. الله دې زموږ ذکر او اذکار قبول کړي. الله دې زموږ د قرآن هغه درسونه قبول کړي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ هغه صدقې خیراتونه دې الله قبول کړي. الله سبحانه وتعالی دې کوم خپل خپلوان چې زموږ سره دې کال له په روجې کې نشتي، د قبرونو کې پراته دي د خاورو لاندې، رب العالمین دې په هغوی باندې د رحمتونو باران راووروي. او الله سبحانه وتعالی دې موږ بیا د یو بل سره مخامخ کړي. او تاسو ته زیری دی انشاءالله چې د اختر نه بعد د وړوکي اختر نه بعد انشاءالله یو څو ورځې دا چوټي وي، د دې نه بعد انشاءالله بیا زموږ درسونو دا سلسله به شروع کیږي هم د دې مبارک صفحې نه. الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.